السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټولو نه مخکې سلام واخلئ زما او د ډاکټر اکرام الله بیتا صاحب د طرف نه راغلی یو ملم جبې ته او بیا کشورۍ ته راغلی یو. خو د بیتاب صاحب له په ځای کې یو ډېر ښکلی ځای و، هغه ډېر بل شان ځای و، خو به یې دلته په سګنلو پسې راغللو او دې کچه کوټې ته مړه څه بل شانتې مزه کوي. تاسو د کچه کوټې د لرګو ته وګورئ. زوبا بیا شپې له د دوی ځای ته اور هم بلیږي او ملګري را سره ناست دي. شهزاد صاحب را سره دی، عدنان باچا دی، مصباح رضوان حسین دی، شهاب پرویز ابوینا، ډاکټر وقار علی خان صاحب، اسامه معروف را سره دی، عدل ارمان دی، ابراهیم تاج دی، اسرار دی او زمونږ ګران ملګری حبیب صاحب دی او زمونږ د ملنګۍ اور بلیږي مړه د دې بیل خوند دی. او زمو د بیتاب صاحب نه اول خو د نوي کال مبارک شه. د ژوند نه نوی کال یو لاړې بل کال ورته راتلو والا دی. الله دې وکړي چې دا نوی کال په ټولو مسلمانانو په ټولو دنیا باندې او بیا خاص کر زمونږ د پښتنو دپاره خدای د امن کال وګرځوي او الله دې په هر چا باندې دا نوی کال په خوشحالو تیر کړي چې د چا په زړه څه ارمان یې خدای دې پوره کړي. ما او اکرام الله بیتاب صاحب به درته ټپې کوو او د ټپو نه به تاسو خوند اخلئ او رنګ به ترې اخلئ. اور بلیږي ښه په سور کې اکرام الله صاحب مرۍ مې هم خرابه ده خو ورځه. اول بکلا کل غم اوس می دوتر شو کروندې پکې کوما او اوس می دوتر شو کروندې پکې کوما او ما درته ویل سعودي ته مزه او اوس را لګي په غم لړلې جوابونه او اوس را لګي په غم لړلې جوابونه او وړې دی پاس کابل کې تیر کو او په جمع راغلی سلامت غواړي خالونه په جمع راغلی سلامت غواړي خالونه او یو کویز دن مینه دول جاړې مونکر هسې میلمان راغلی دینا او یو منکر هسې میلمان راغلی دینا او ما ورته وی آی لو یو او د خنداش نشولا سی مختا ونیونا خنداش نشولا سی مختا ونیونا او یې تپوس مې وکړو د یو بلا چې تیرې دم ستا په محله او چا راته ویل د لیونۍ واده دی ما ویلې وران مې شو ګوګله چې تیرې دم ستا په محله تپوس مې وکړو د یو بلا او چا راته ویل د لیونۍ واده دی ما ویلې وران مې شو ګوګله. وایا ما وی आवाज زما یاري وای او د اختر ټالي هر سړی دی زنګوینا د اختر ټالي هر سړی دی زنګوینا او یاري د غټو خلکو کار شو او ناچار خلق محبت ولی کوینا ناچار خلق محبت ولی کوینا او یا په غم دې زګندلې ګرځما او یا په خوشبویو دې چمګاوند مزه کوینا او یا په خوشبویو دې چمګاوند مزه کوینا او دا وای زه خبرېږم پتا به وخت د رښتینۍ راشي میانا او پتا به وخت د رښتینۍ راشي میانا او دا وای سبق وایا او چې لوی افسر شي ما بتاله درکوینا چې لوی افسر شي ما بتاله درکوینا او یې لوري د مور په شان ښایسته ده او یې دا تورنګړي زامنې پلار ته تللی دینا او یې دا تورنګړي زامنې پلار ته تللی دینا او لوري د مور په شان ښایسته ده نو
او یې دا تورنګړي زامنې پلار ته تللی دینا او یې دا تورنګړي زامنې پلار ته تللی دینا او دغه کارونه د قسمت ویزار او مین پی یو وی د بل چا سره شینا او مین پی یو وی د بل چا سره شینا او د بنجاری د رنجو تورا او د زړه کمرې مې پتا ولاړ دینا د زړه کمرې مې پتا ولاړ دینا او مونږ لګولې او چکر ابل ورځې او مونږ لګولې او چکر ابل ورځې جانان ته نوې خبر ابل ورځې جانان ته نوې خبر ابل ورځې او مونږ لګولې او چکر ابل ورځې مونږ لګولې او چکر ابل ورځې لا 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 اوه لا لا کلا تر د خوب پاسم کلا پنور د خوب پاسم وکباور د خوب پاسم او زچ سحر د خوب پاسم د کلمې سره د سما یادو نن به هم تیر شي سباشته ده لا په وجود کې مساشته ده د خور او مور چې دعاشته ده وا زما د رزق الله شته ده ګټلې مال په جانان تعالی کوما ما خو ککړلا ما د زړه کړه هر چار مې ستا په خوله کړه تا هغه لوز واده سکړه یار خو تا کړه ما خو نه کړه اوس چې لنډه پرې کوي جړه راځي نه او د هغه سرو سترګو سنګر ته مزه د هغه سرو سترګو سنګر ته مزه او مزه کابل او پېښور ته